نن د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د دریو نړیوالو یو ورځنیو سیالیو دویمه لوبه ده. بنگلاديش لوبډلې د افغانستان په وړاندې د دویمې یو ورځنۍ لوبې پچه وګټله. لومړی یې د توپ اچونې پریکړه وکړه. د دغو درې ورځنیو نړیوالو سیالیو یو ورځنۍ لوبه افغانستان وګټله او فضل حق فاروقي د بنگلاديش په وړاندې په دغه لوبه کې خورا ښه توپ اچونه وکړه. د دې ترڅنګ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې چټک توپ اچونکی نوین الحق د زنګون په برخه کې درد پیدا کړی. نوموړی بعد د ډاکټر له سپارښتنې سره سم د درملنې او د وړوکي عملیات ترسره کولو په موخه انګلستان ته سفر وکړي. له همدې امله نوموړی د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ له راتلونکو شل ورځو سیالیو بهر شو. پر ځای به یې بل د ښي لاس چټک توپ اچونکی نجات مسعود د شل ورځو سیالیو لپاره له افغانستان لوبډلې سره یو ځای شي.